ګلالی زده کوونکو سهار مو نیکمرغه، بیا هم ښه راغلاست. جوړ تازه په خیر. خدای دې وکړي چې روغ او رمټ به وئ. راته ووایئ چې نن د شنبې ورځ ده. تاسو لاسونه پاک مینځلي؟ ناخونه مو اخیستي؟ ښه، ډېر. ګلونو زده کوونکو، نن راځو زموږ لومړي درس ته. سفر لومړی. خو دلته مونږه د لوست شماره ورکړې دریمه، ځکه مونږ د دې نه دوه لوستونه مخکې هم لوستلي وو. خدای دې وکړي چې د هغوی کورنۍ دنده به تاسو په سم ډول سره ادا کړي وي. ګلونو زده کوونکو، حمد شریف. لومړی یو سوال کوم، حمد شریف په هکله تاسو څه معلومات لرئ؟ ډېر ښه. هر څه چې لرئ ډېر ښه. ښه معلوماتو کور مودن چې له ما سره مو شریک کړئ. ګلالۍ زده کوونکو، راځو نن حمد شریف وایو. حمد شریف ولې د کتاب په پیل کې وایو؟ ډېر ښه. تاسو په دریم صنف کې هم لوستلي وو چې موږ هر کتاب یعنی هر نیک کار په بسم الله سره پیل کوو. هر نیک کار چې موږ په بسم الله سره پیل کوو، په همدې ډول کتاب هم یو نیک کار دی. نو نیک کار چې موږ کوو په بسم الله سره پیل کوو، کتاب چې نیک کار دی نو په نیک یو ښکلي عنوان باندې پیل کوو چې هغه څه دی؟ حمد شریف. حمد شریف وایي څه شي ده؟ ګلونو زده کوونکو، حمد شریف وایي د الله جل جلاله ستاینو او صفاتو کولو ته څه وایي؟ حمد شریف وایي. موږ او تاسو ته هم دلته په کتاب کې د حمد شریف یو نظم راغلی دی چې دا نظم ارواحات عبدالرحمن بابا لیکلی دی. ښه، ګلونو زده کوونکو، د مخکې له دې چې زه حمد شریف ولولم، تاسو کتابونه خلاص کړئ. کتابونه مو خلاص کړل؟ ډېر ښه. دلته کتابونه مو چې خلاص کړل، نو تاسو اول وګورئ موخه، هدف څه شی دی د دې حمد نه. هدف بیا هم درې دي. لومړی د کلمو سم لوستل، د کلمو سم لیکل، او د الله جل جلاله له ستاینو خبرېدل، او د الله جل جلاله قدرتونو پیژندل. سوال شوی د حمد په اړه څوک څه ویلی شي؟ ډېر ښه. حمد شریف یعنی د الله جل جلاله ثنا او صفت کول. ډېر ښه ګلاليه، ډېر ښکلی ځواب دې راکړه. متن لولم، متن ته متوجه اوسئ، کتاب ته وګورئ. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. هم پادشاه دی د جملو پادشاهانو، هم د هر یو سلطان په سر سلطان دی. په سجده یې ځمکه سر دی لګولی، هم یې ځوړن په رکوع سره اسمان دی. دلته د الله جل جلاله ستاینه شوې ده. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی. وایي د هغه خدای په نامه مې دا وینا شروع کوم، یا خبرې شروع کوم، یا بیان شروع کوم چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. الله جل جلاله 9 نوي نومونه لري، په هغه کې یو نوم یې سبحان دی. سبحان په معنی دی یعنی پاک. الله جل جلاله ډېر پاک ذات دی. هم پادشاه دی د جملو پادشاهانو، هم د هر یو سلطان په سر سلطان دی. دلته په بیت کې معنا دغه دی، یعنی شرح باید وشي چې الله جل جلاله د پادشاهانو پادشاه دی، د هر یو سلطان په سر باندې سلطان دی. الله جل جلاله نه پورته هیڅ ذات وجود نه لري. دا د ملکونو پادشاهان چې وایي چې زه پادشاه یم، زه پادشاه یم، داسې ټوکې کوي. دا پادشاهان دي، خو هغسې پادشاه نه لکه الله جل جلاله چې دی. په سجده یې ځمکه سر دی لګولی، هم یې ځوړن په رکوع سره اسمان دی. الله جل جلاله هغه ذات دی چې ځمکې هم ورته سجده کړې ده، یعنی ځمکه هم په سجده ورته پرته ده. او الله جل جلاله هغه ذات دی چې
اسمان هم ورته رکوع کړې ده. تاسو ګورئ په رکوع کې څنګه انسان کته کېږي. په هماغه ډول د دې نه مطلب دا دی چې یعنې احترام یې کوي. ځمکه هم د الله جل جلاله احترام کوي، اسمانونه هم د الله جل جلاله احترام کوي، او هغه مخلوقات چې الله جل جلاله ته احترام کوي هغه ډېر دي. هغه الوتونکي مرغان دي، انسانان دي، ځینې انسانان چې دي بیا خپله لاره ورکه کړې ده. خیر دغه زموږ بحث نه دی چې دا زموږ درس پاتې نه شي. نو په دې خاطر راځم ټولو زده کوونکو چې د متن د ښه خوند لپاره یو ځل بیا درته وایم. دلته نظم ولې راوستې ده؟ نظم څه شي ته وایي؟ نظم هغه وینا او لیکنه ده چې وزن او قافیه ولري. لکه تاسو چې په دې متن کې کوم حمد شریف ګورئ دا په دې قالب کې راغلی، په نظم کې راغلی. هغه وینا او لیکنه ده چې وزن او قافیه ولري. مثال تاسو په کتاب کې شته. متن یو ځل ترنم ولولم، تاسو یې هم له ما سره یو ځای ولولئ او یا یې هم په دې طرز باندې زده کړئ چې سبا یې انشاءالله درنه اورم ګرانو زده کوونکو. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. هم قدشا دی د جملو پادشاهانو، هم د هر یو سلطان په سر سلطان دی. په سجده یې ځمکه سر دی لګولی، هم یې ځوړند په رکوع سره اسمان دی. ګلونو زده کوونکو د نظم نه هدف دا دی چې موږ او تاسو باید روانې خبرې هم زده کړو او نظمي خبرې هم باید زده کړو. نو دغه زمزمه هم تاسو باید سبا ماته واوروئ. او ګلونو زده کوونکو اوس راځو کورنۍ دندې ته. کورنۍ دنده ستاسو څه ده؟ هم د الله جل جلاله ثنا، سلطان، پاچا، سبحان، پاک، بیان، وینا، خبرې، ځوړند، ټیټ. ښه ګورئ زده کوونکو دغه لغتونو معنا به تاسو زده کړئ او جملې به ورته جوړې کړئ. البته مناسبې جملې به ورته جوړې کړئ. د نظم لپاره به تاسو تعریف هم زده کړئ. دا تعریف به تاسو زده کړئ او د دې تعریف لپاره به تاسو څه وکړئ؟ تعریف لپاره به تاسو دوه بیتونه هم راوړئ. او هیره مو نشي کولی زده کوونکو چې کورنۍ دنده د هر مضمون د هرې موضوع ډېره اړینه ده. که غواړئ چې هره موضوع په ذهن کې پاتې شي نو باید کورنۍ دنده یې په سم ډول سره ادا کړئ. تر بل درسه مو په لوی الله جل جلاله سپارم. خدای مو امان شه.